رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض الرجال قوامون على النساء دي شان نزول دو چې سید العرب والعجم محمد مصطفى صلی الله علیه وسلم ته دی وزنانه بلار راغی ورته ویل یا رسول الله زما لور پلانی سره دا او وهلې ده زه غواړم چې د دې نه قصاص واخلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل سیدا من به قصاص اخلو دا فیصله په دې وسوه چې د خاوند نه به قصاص اخلو ولې کزه وهلې ده الله تبارک وتعالى جبرائیل علیه السلام راولېږه الرجال قوامون الرجال سړي قوامون دا قائم دي على النساء على تعذيب النساء خذو تبادب ورکی په دې باندې ځا سړي مسلط دي یعنی الرجال قوامون مسلطون هغه مسلط کړي شوی دي په تعذيب او په ادب د خذو باندې قران دا ویلي یعنی د قران د لهجې نه دا معلومه سواله چې خزي سړی وهلې شي یعنی سړی لګيږي چې خپل خزي کله منکرات کین وهلې شي قران پاک دا حکم سړی راوغوښته ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم من ایوا اراده کړې و د قصاص الله بل اراده کړې د عدم قصاص بناخلي خو چې کومه اراده الله کړې دا خیر ده یعنی قصاص نه اخلو تاسو زما په لهجه باندې ټول پوښي یعنی خزه په وخت د ادب کې چې ادب ورکه وهلې یعنی تعذيب د خزو د خواندانو ورکول شي چې ادب او احترام ورته وکړي کبه نه کول نو وهلې همسي اصل کې الرجال قوامون على النساء دان د مخ کې آیات سره تعلق ساتي لا تتمنوا ما فضل الله پرون مونږ تعالی ویلو چې تاسو دسه ارزوګانو تمناګانې ارزو مکوئ چې خدای بازي بهتري ورکړي د په بازو باندې یو د بهترین ادا دي چې سړیو تعالی بهتري ورکړي د پکزو سړی مسلط او مکلف دي په تعذيب او په ادب د خزو باندې مکلف دي دا د سړی او د خزي منځ کې ډیر احکام نه چیړم صرف دومره یو احکام د دنیا دي یو احکام د آخرت دي بالفاظ دیگر یو خزو نر د احکام د آخرت کې یو خزو نر د احکام د دنیا کې خزا او نر مساوات لري په احکام د آخرت کې خزا هم مکلف د په ایمان باندې ک ایمان رانه وړاله عذاب ورکړي سړی هم مکلف ده خزا بم قبر تورزي سړی بم قبر تورزي الته نعمت او نقمت عذاب او نعمت قبر کې سړی د پارمشتا خزو د پارمشتا د قیامت پر ورځ به خزم راځيږي سړی بم راځيږي حساب کتاب سړی سرم کیږي خزو سرم کیږي جنت او دوزخ سړی د پاره هم دا خزو د پاره هم محاسبه د رب العالمین خزو سره هم ستا سړی سره هم ستا هیڅ فرق نشته په دنیا کې کوم سړی کوي چې په کایسته طریقې باندې وکي څومره ثواب سړی ته ملاويږي دقه سي ثواب کا خزه منځو کې په کایسته طریقې باندې خزه ته هم ملاويږي اگر که احکامو کې خو تفاوت خو په مجموع کې کلی احکام درته ذکر کوم خزه مالدار وي زکات په دې واجب ده او په سړی هم واجب ده زما خبر پوه شو انشاء الله په عام احکام د آخرت کې خزه او نر سواسي په احکام د دنیا کې الرجال قوامون تفاوت لري دا غربي فکر ده قرآنی او شرعي فکر نه د چې مساوات په احکام د دنیا کې هم شته دا یو غربي او کفري فکر ده چې مساوات د خزو د سړی شته ده قرآن په دې گواه ده الرجال قوامون على النساء زیرمه قرآن وایي سړی قائم دي مسلط دي په تعذيب د خزو باندې عادتاً چې چاته تعذيب ورکې نو هغه قوي وي په نسبت سره هغه ته چې هغه څوک د ادب قبلي
نو قرآن پاک صراحتا احکام معلومیږي چې ښځې او سړي په احکامو د دنیا کې تفاوت لري، ډیر لري. نمبر 1 په سړیو باندې پایبندي نشته د په خروج او په بروز باندې چې صرف عورت غلیظه د سړی پټوي، چې هر قسم ګرځېدلی شي، پتلانه کې ګرځي، که گنجې اغوسته زرپیرانی موږ ورته وایو، که سرتور سر ګرځي، ښځه داسې نشي ګرځېدلی. وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاهلیة الاولى. داسې د مسلمان ښځه نشي ګرځېدلی څرنګه چې د کافرو ښځه ګرځي، ځکه دا مسلمانه ښځه ده، دا مقیده ده د الله او د رسول نه. داسې وخت به تیری په دنیا کې لکه یو جیلی، یو محبس والا حبس چې څنګه محبس کې وخت تیری، چې امیر دی محبس څنګه حکم ورته وي کې هغه څه بدا کوي. دا زموږ استاد پاک دمنه د عزت نه ډکه بیبي، دا بم په دنیا کې دقه سي وخت تیری چې څنګه الله او رسول ورته ویلي، یو انچ نه مخته تللی شي نو ورسته تللی شي. یو ورکه مسلمانه ښځه ما سره ایمان مني، چې ایمان نه را سره مني بیا هغې کې زم نه ورسره غږي، بیا هر څه شي کولی شي. یوه لاړه ښځې امامت نشي کولی، چې کوم خلق مونږ ته دا وایي غربیان چې ښځې او نران سړي دا په احکامو کې مساوي دي، خو دا موږ ته د مساوات دا ثابت کړي سړیو ته چې دا کوم غربي مزاجي مسلمانان دي، خیر د ښځو ته دې دا هم وایي چې موږ ته به امامت هم ته کوي. یوه ښځه دې راته امام هم کړي که نه بیا خو تاسو وایه چې په دا مساوات لري، مساوات چې لري یو منصب خو امامت هم ده، دا دې هم راته څنګه کړي مقرره کړي، یو مؤذنه دې هم را مقرره کړي چې طبیعت خو ورسره کولاوي. ښه اذان کې موږ ټول محصلینو کې یو ښه اذان کوونکی پیدا کړو، هغه لکه طالبه ته اذان کوه. بعضې چې اقامت کله موږ محصل بعضې اقامت کې سړي ورسره قبض راسي او چې بیا چې اقامت کې څومره خوند کوي، نو که یو ښځه منتخبه کړې وای دلته اقامت کې کار څومره طبیعت هم کولاو ورسره. نو خو احکام مساوات نشته که نه، چیټي کله چې وضعي قوانین وي هغه چې یو قدم اخلي په بل قدم کې بندېږي سړی، او په شرعي قوانینو کې سړی نه بندېږي. 1400 کاله مخکې چې کوم قانون رسول الله ویلی ده دا به تر قیامته پورې وي، څوک یې داسې موانع نشي پیش کولی چې په دغه کې دا نقصان شته د شرعي قوانینو کې. او وضعي قوانینو کې چې یو قدم اخلي بل کې به نښلي. که به د یو ملک سره معیار سره برابر دي بل ملک سره معیار سره نه دي برابر. دا خو وضعي قوانین دي، داسې انسانانو مقرر کړي دي چې هغه د ګندګۍ نه ډک دي. نو ښځه په احکامو د دنیا کې او دا د سړیو سره فرق لري. ښځه قضاوت نشي کولی، ښځه په شهادت د حدودو کې کار نه ورکوي. زما په خبره پوه شي، امامت نشي کولی، قضاوت نشي کولی، په زوره چیغې نشي وهلی. حتی کې ښځه که چېرته امام غلط سي دا قرآن پاک هم په زوره نشي ویلی. دی وجې نه موږ ته رسول الله داسې ویلي دي التسبیح بالرجال والتصفیق للنساء. کله سړی امام غلط سي سبحان الله ووایي دته به پته ولګي چې غلط سوی. که ښځه موقع راغله ولاړه وه شاته د امامت، دې ته دا جواز نشته ده چې دا سبحان الله واز کړي. ښځې د بعضې علماو په قول ښځې اواز نو دا به تصفیق کوي. موږ ورته چاکي وایو، خو چاکي دوه قسمه دي، یو چاکي د خبردارۍ دپاره ده، یو چاکي د تلذذ او د لذت دپاره. داسې چاکي چې ښځه کوي دا د تلذذ او د خوند دپاره دا حرامه ده. ښځه به چې امام ته د فتح خبر ورکوي داسې به کوي، دا لاس به راخلي په څېره به وي او داسې ونه کړي ورته وایي چې ډېر مشکلات به جوړ کړي. دا به نه کوي. خیر ده که موږ محصلین کله لوبه کوي که نه هغه بیا دا چاکي وهي. موږ معاون د محصلانو هر څه ادب ورته کوي، په لوبه کې هم شرکت ورسره کوي، خو دا محصل ته نه وایي چې دا کار د ښځو د مه کوه خدای دې ورک کړه چې ورک سي. په کار دا ده چې هغه ته وویل چې هغه ورسه تېرېدلم چېرته به چې لوبه کړي د انګریزي لوبه به چېرته ګټلي که نه نو چاکي وهي. دا خو د جمهوریت آیین ده. موږ رسول الله خو به چې کله یو لاسته راوړنه وکړه صحابه بیا به چیغه د الله اکبر کوله. په کار دی موږ محصلین په میدان کې الله اکبر ووایي.
مسلمان محصل ولې د هغه خلکو کار کوي چې هغه ته خدای ایمان نه نصیب کړی هغه هم چاکي وهي تم چاکي وهي څه فرق دی مسلمان محصل او د کافر محصل پکار دا ده چې موږ محصلین چې کله په ایمان باندې سنبادي ایمان لوی یو عزت ته یو وقار ده یو نعمت ته ما د په خدای قسم چې نه دنیا کې د ایمان نظیر شته نه په آخرت کې نظیر شته دومره لوی نعمت محصله تا الله نصیب کړی ده ولې دغه لوی نعمت د خلکو سره مشابه کوي چې هغوی ته دا نعمت الله نه ده مشابه کړی هغوی ته داسې تاثر ته ورکړه چې د تا په میدان کې هغه د الله اکبر چیغه وکړي ته څنګه د دوی نه تاثر اخلې د ما پیغمبر چې کوم اخلاق او عادات کړي دي دنیا کې څوک نظیر نشي پیش کولای چې داسې اخلاق عادات څوک وکړي ولې د خپل اخلاق او عادات د بل چا تابع کوي په کار دا د په هر لاسته راوړنه کې موږ الله رسول سره مشوره وکړو ما سوا د الله او د رسول نه په کار د کار ونیسي من تشبه بقوم فهو منهم نو زه دا خو اسې زمیني کې راغله محصلین ورونو ته مې درخواست ده چې د ښځو کار مه کوئ خدای مو رکړي تاسو نه رانیاستئ خو محصلین هم وایي موږ هم د ښځو نه کم نه یو ګوره موږ هم ګیرې خریلي دي خو دا ګیره خریل هم د ښځو سره مشابهت ته یاره شیخ صاحب محترم زړه کې به دا وایي ډېرې مه راسخته وښه که نه په خدای دا ترجمه خدای وایي چې دا ښځو سره مشابهت خو دا ګیر خریلو کې هم کو ما هغه ورځ خبره وکړه خفه کېږې مه خیر ده خفه کېږې مه ګیره خریل د ګناه کبیره ده او ګناه کبیره ده لقتلنا د زنا نه هم اقوا ده زه کومه زه تاسو ته نه ګورم خو خبره به وکړم زه په لاسپیکر لګیا م زرګونو خلک ناست دي ولې د قتل او د زنا نه لویه ګناه کبیره ده او ډېره اشده ګناه کبیره ده ګوره قتل چې یو سړی وکړي که نه 5 منټو کې قتل کېږي د ګناه نه خلاص شو زنا وکړه 10 منټو کې زنا کېږي زنا نه خلاص شو بېرته ګرځي بیا زنا ګناه تفصیل نه لیکياله اما یو ګناه شوله او ګرخرایله چې فرضي مونږ کوي په ګناه کبیره اخته ده خوب چې کوي په ګناه کبیره کې کوي ناس چې عالم سره کوي دا په ګناه کبیره اخته ده چې د ثواب کوي بیت الله نه په ګناه کبیره اخته ده دا ګناه کبیره ده نو زه چې څروي تلو کمرګ راغی په ګناه کبیره کې مړ شو قبل شي تاسو خپل قضاوت کې زی سم نه وای په ګناه کبیره کې او بل خبره ته وکم ګیره باندې بحث کوم کنه ماته انتهایی زیات ډیر دلایل لازم په دې مسله باندې په خدای قسم ده طبيعت می په خرابېږي سبحان الذي زين الرجال باللحى سبحان الذي زين النساء بالزوايب خزي وختان خړېلې سي وایا حج کې خزه وختان خړېلې سي حرام ده ولدا د خزي زینت ته الله پیدا کړی دا پاکی دا غزات لر چې خزه ته کایست ور کړی په کوڅوي په حج کې الله ورته وایي چې نه به خړې خاک ایما حکم فریضه ده نو دا کوم خلق چې ګیره خري دا مسلط ده لکه سر کاټ کول د مړی او د زوندینه ناروا ده د ما په خبر کوي د مړی او د زوندینه ناروا ده د کافر او د مسلمان ناروا ده زما په خبره کوي ولې دا مسلط ده ګیره خریل هم مسلط ده هر یو صدا د خدای په خلقیت اعتراض ګیره باندې بحث نه کوم بیا خپاسي ګیره خدای معنی چې تی خری هر سبي چې دا لای راشنه کوي خو معلومیږي دا خبره چې الله کې غلط شوی د دې مسله کې چې دا ګیره د تراشنه کړی ده ځکه ته ډیر ښه پوهیږي چې دا پترای د ورته راخیسته خری او زه به عقلي دلیل درته وایم کوم د ټول اجتماعي دعا وکړو چې څوک دا ګیره خری خدای ته په مخ باندې وختان مراشنه کوا بد په لګيږي کنه لګيږي ولې خو بیا ورته چی ورته عرف عادت کې فوسه ورته څومره بد بریخي ښا مولا د غر کا چې زه درته داسې بدعا وکړم چې خدای دې تا په مخ ګیره نه راشنه کړي تا باندې بد لګيږي معلومیږي دا خبره چې دا وختان زینت ته ولې په خپل باندې خره دا د عقل خلاف ده کار بهرحال په دغه کې نه غږیږم خبره مې چشکې کوله مولا رانه غلطه شوله ښځو کې ها تصفیق ښځو اواز عورت ته یعنی حتی کې دا خبره په تفاوت کې کوله په احکامو د دنیا کې
په احکامو د دنیا کې ښځه او نر تفاوت لري. قضاوت ښځه نشي کولی، امامت ښځه نشي کولی، اذان ښځه نشي کولی، مجامعو ته جمع ته نشي راتللی. ښځه فرضي لمونځ ده، په جمع باندې ډیر ثواب لري. که کوم مسلمان محصل استاد عذر ونه لري په دغه ښوونځي کې د ده لمونځ نه کېږي، دلته چې رانسي چې عذر ونه لري. که دغسې عذر وي چې لاسونه پښې کاټ وي یا دشمندار وي یا سخت باران وي خیر ده، خو که دا ښوونځي کې که مولا ده، زه خبرېږم د شریعتو ښوونځي مولایان هم کله کله ځان چې دروازې بندې کړي ښه اخوا لمونځ کوي، وایي چې د دې مولایانو نه عذاب نه خلاص شو خدای سره به ګزو. ښه دا دین نه ده. ښه دین کې دوکه کار نه ورکوي، اخر لوچېږي، الله یې لوڅوي. جماعت باندې مونځ ګوره سنت مؤکد ده، بلکې په حکم د واجب کې ده. تاسو وګورئ امام محمد صاحب قول ده چې کوم یو قوم قریه مونځ په جماعت نه کوي دې خلکو سره قتل واجب ده. حسامی یو کتاب د لیکلي دي. ښه نو چې په کوم پوهنتون کې جمع نه کېږي زما په نظر باندې دا خلک محکوم دي جزا دي بغیر د عذر نه. او ګوره ښځې ته بیا زه اجازت نه ورکوم، هغه هم زموږ مسلمانه ډېره عزتمنه باوقاره زنانه ده، موږ ډېر احترام ورته لرو. موږ دې ښځې ته وایو چې ته به د جومات ته نه راځې. ښه مشکلات درته پیدا کېږي، فتنه ده. ګوره حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه رسول الله ته ډېره دا خبره کوله، یا رسول الله کاش کې د مسلمانانو ښځو د کافرانو د ښځو تمیز وای چې حجاب او پرده کې وای. ګوره څومره آیات پردې چې نازل کړل دا پرای د عمر و، یعنی د عمر خوښه وه. الله هم دا فیصله وکړه چې وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا ویدنین من جلابیبهن. الله وای غټ غټ ټکري پرې راوغورځوئ ښه ویدنین من جلابیبهن. بهرحال په احکامو د دنیا کې ښځه او نر فرق لري، دا خبره خلاصه شوله. دویم نمبر کې ښځه او نر بیا خاوند او ښځه لري. د ښځې هم حقوق خپل ځای کې شته ده او د سړي حقوق هم شته. حقوق د سړي به په یو حدیث مبارکه کې بیان کوم. زما سید العرب والعجم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وایي لو امرت احدا ان يسجد ولو امرت، داسې حدیث کې راځي وایي که ما چاته امر کولی چې سجده وکړي یو چاته مخلوق ته، لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، ما به حکم ښځې ته کړی چې سجده چاته وکړه خپل خاوند ته. زه وایم چې دغه یو حدیث په حقوقو د سړي کې دا بس ته چې د سړي حقوق زښته ډېر دي. ښځه هم حقوق لري که نه؟ ډېر حقوق ښځه هم لري، انتهایي زیات حقوق لري. نمبر 1 خبره دا ده چې ښځه کله خاوند په نکاح کړله، که خاوند مړ کېږي او که ژوندی کېږي کور به ورته پیدا کوي، کوټه به ورته پیدا کوي. داسې کوټه چې بغیر د اجازت نه به نه د خاوند پلار ور داخلېږي نه مور، بغیر د اجازت د دې نه به خپله مور او پلار هم ور داخلېږي. انشاءالله نور پوهېږئ. ښه دغسې سکونت او کوټه ور باندې واجب ده په دې خاوند، که مړ کېږي او که ژوندی کېږي، که ښه کوي او که بده کوي، داسې کوټه به ورکوي ښځې ته چې بغیر د اجازت د ښځې نه د خاوند پلار او مور نشي ور داخلېدلی. دا ډېر غټ تکریم د خلکو او خپل مور او پلار به نه کوي. دا یو بل حق. ډوډۍ به ورکوي چې څومره یې وس وي. ښه که معاش که رئیس د ریاست ډوډۍ به ورکوي او که کارمند د کارمندۍ ډوډۍ به ورکوي. ولې ښځه په دې راضي شوې ولې د کارمند سره نکاح کوله؟ خدای دې ورکه که چې اوس د رئیس ډوډۍ غواړي. زما په خبره پوه شئ، به قدر طاقت چې د خاوند څومره طاقت وي دومره به ډوډۍ ورکوي. که دا مړ کېږي او که ژوندی کېږي دا به کوي. ښه کسوت او کپړې به ورکوي. ښه چې که کوم قسم عرف عادت کې داسې ښځې ته کومې کپړې کېږي جامې کېږي دا به ورته کوي. که دا مړي او که خفه کېږي که خوشحالېږي دا کار به کوي. زما په خبره پوه شئ، دا خو وجوبي احکام شو. ښځې سره به خاوند مدارات کوي، مداهنت به نه کوي. په ټولو حقوق مستحبه حقوقو کې دغه ټکی ښه ده چې دا شاه ولی الله صاحب هم دا ټکی استعمال کړی او ډېرې کتابونو دا ټکی استعمال کړی ده
چې مدارات به کېږي او مداهنت به نه کېږي. قرآن هم په دې باندې ګواه ده. مدارات چاته ویل کېږي؟ د ښځې به دومره لحاظ ساتي چې دین پیمال نسي، دومره لحاظ به یې نه ساتي چې دین پیمالېږي. انشاءالله زما په خبره پوه شوي. د ښځې به څومره لحاظ ساتي چې دین پیمال نسي، او که دین پیمالېږي بیا به د ښځې لحاظ راځي نه. ښځې نه یو ځل دوه ځله ترکاري تروشه شول، همداسې ټکی که ده که نه، نو په اول ځل کوتک مه راخله الله دې غر کړه. ولې کوتک راخلې؟ د کنځلو حق نه لري. سباب المسلم فسوق وقتال کفر. زموږ عرف عادت کې څه ده؟ ښځې ته هم کنځل نه کوو، مور پلار ته یې کوو. دا جرم ته وګوره. یو ولې د کنځل حق دی نه و د کنځلو. کنځل خپله فسق ده. بیا کاشکې مجرمې ته دې کولی، مور پلار ته یې کوې. دا څومره ناپوهي ده په دې خلکو کې. ډېر خو هلکه دا کافران هم را باندې ملامتي ښه، دومره ناپوهي خو هلکه خوند کوي. جرم چا کړی دی یادېږي څوک؟ رښتیا ووایه. موږ وایو چې موږ ته تمام احادیث د رسول الله چې تاسو مطالعه کړئ که نه، سبا انشاءالله بحث بیا هم پرې کوو. ښځه وهل کېږي، خو ما ته پیغمبر غیر مبرح ټکی لګولی، داسې چې درد ورته ورسوي، زخمي یې کړي، داسې به نه وایي. ښځه وهل کېږي خو په مخ یې نشي وهلی، په یو ځای باندې لس دورې نشي وهلی، په لس دورې په مخ یې نشي وهلی، په دورو یې نشي وهلی، لس دورې نشي وهلی. او موږ تاسو په ایمان په کوټه کې وو که نه وو؟ تاسو پیسې په مات نه کوه. هغه خاوند دې موږ تاسو په عرف عادت کې موږ تاسو زه به داسې ټکی سم بېغیرته غونته ده ښه چې لاس او پښه په ښځې نشي ماتولی. رښتیا ووایه، داسې نه ده؟ وایه که نه؟ داسې ښه خلک یاستئ، داسې ده که نه ده؟ هغه خاوند بېغیرته نه ده چې د پلار مخکې کې په ښځه باندې اواز کوي. ته دې موږ ناپوهي ته وګوره، په ورېندار باندې اواز کوي، په خپله ښځه باندې اواز نه کوي. زه کله خبرېږم په بعضې قومونو کې رواج ده چې د مور پلار په مخکې به بچی هم نه راخلي. یاره رسول الله صلی الله علیه وسلم کې خبره راودېږي، رسول الله ته یو سړی راغی، وی رسول الله ته خو د حسنانو سره ډېر محبت ساتي، وی موږ دومره محبت نه ساتو، وی دا زړه دې سخت ده. دا خو نه شریعت ده، نه ایمان ده، نه د عقل تقاضا ده. ښځه رسول الله وایي ته ښځه ولې داسې وهې په اول د نهار کې، په اول د ورځ کې لکه غلام، او بیا په اخر د نهار کې ښځې سره داسې مزاجعت کوي او بیا مطالبه هم ترې نه کوي، شرمېږي نه؟ سبا دې په کوم انداز باندې وهله او بېګایي څه ترې نه غواړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وقت عمر په دې باندې یا رسول الله دغسې بیان چې وکړه، ښځو واورېدو چې مولا دې موږ په خیرخواهي باندې ډېره غټه بیان وکړو، ښځو کې جرأت راغی. ښځو به چې یوه خبره به خاوند ته کېده دوی ورته کولې. امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رسول الله ته ورغی، یا رسول الله زائرنا الفاظ استعمال کوي، دا خو د ډېر جرأت ورکړه ښځو ته، کورونو کې اوس را سره دعوې وهي. رسول الله ویل لږ یې وهئ، ویل لږ یې ووهئ. چې کله وهل شروع شو که نه، د تمام مدینې ښځې راغلې، رسول الله په دروازه ودرېدلې، وی رسول الله مړه یې کړلو. رسول الله څه وایي؟ وی بهترین د تاسو هغه خلق دي چې خپل اهل عیال ته بهتر وي. موږ تاسو بهترین خلق هغه دي چې خپل اهل عیال سره شدت کوي. رښتیا همداسې نه ده چې خپل ښځو سره څوک شدت کوي که نه، هغه زموږ د معاشرې بهترین سړی ده، بهترین زوی ده. چې ښځې سره تعلق نه ساتي، کېناستل نه ورسره کوي، لږې وهي، چې عادي ته لږ په مخ کې ټنډه کې نه تور شوی او دې کوتک راخیستی ښځه یې وهلي، دا زموږ د معاشرې تکړه سړی ده. خپله قضاوت کوي، دا تکړه ده که قمقل ده، ظالم ده که عادل ده؟ رښتیا ووایي. عادي زه منم، نو عادي کې څومره کارونه دي. عادي پوښتنه هم لږ وکړه که نه چې عادي کې دې څومره کار ده، ولې دا ظلم ورسره کېږي؟ پیمانې وایه. دا بس یو جمله معترضه وي، نورې بس کوم. موږ تاسو دا شغار ورته وایي بدل، چې دلته دې ښځې سره ظلم په دې کور کې کېږي، په بدل د دې کې هم هغه بل کور کې هغه خپلې هغه پاکدمنې عزتمنې ډېرې باوقارې ښځې سره ظلم کوو که نه کوو؟ بدل ترې نه اخلو که نه؟ دا ما ته الله او رسول ویلي دي، ولې د ما شریعت په دې بدنامېږي؟ دا خو د افرادو خبره ده.
لا تزر وازره وزر اخرى ولی یو نفس دی بل په ګناه باندې نیول کیږي نو دا خو نه ما سره الله مني نه شریعت مني نه را سره عالم مني موږ څومره ښځو ته عزت ورکړی ده دا خو د افرادو عمل ده د افرادو د عمل د وجې ولې شریعت محکوم کیږي شریعت کې خو موږ داسې وایو چې ښځې ته د کوټه ورکړله ستا پلار بغیر د اجازه نه د کوټې ته نشي داخلېدلی داسې موږ الفاظ کارو دومره عزت موږ ورکړی ده موږ وایو چې ښځه به نه وهې خو ښځه به ما سره دا مني چې ورته ویلې چې خلکو سره به نه کینې نه به جګېږي دا به مني را سره ولې ما داسې ویلې دي چې مدارات ورسره جایز ده مداهنت به نه کوي مداهنت دې ته کېږي چې دین ورسره پیمالېږي او موږ دې ته رسول الله دیوس وایي موږ تاسو پښتو کې دوس وایو خدای پاک با په نظر رحمت باندې هغه سړی ته نه ګوري د قیامت ورځ به سخت ورته غوسئ چې خپل اهل و عیال په ګناه ګوري او بیا دا سکوت کوي چوپوالی کوي چې پردیو خلکو سره په ټلیفونو غږیږي مجلسونه کوي ویزه ورکړي که جمهوریت ته ازادي ده که منع کم بیا خو مشکلات راځي نه دا بیا دوس ته رسول الله ورته دیوس وایي دې ته به د قیامت په ورځ بیا الله سخت غوسئ موږ ښځو سره هغه وخت پورې خیرخواهي نرمي کوو چې څومره پورې الله نه خفه کېږي که الله خفه کېږي لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق سبا بیا هم وایو انشاءالله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين یا الله په دې مناس مجلس باندې هزار بار رحمتونه عافیتونه نازل الله دې مجلس ټول مقاصد شریعه مو سره پرو ګرځي موږ نه ټول دعاګانې غوښتو خدای آخرت دنیا دواړه برابر کړي مشکلات د حضر او د سفر من سره حل فسلو ګرځي فتنو دور د الله جديد اثر فتنو ظالمانو مو ټول کارنامه نصیب دغه تم سره خیر خوي څوک وایي چې ورسره وي کوي ځکه چې څنګه